ذبیح الله مجاهد د اشرف غني په حق له نوي رازونه افشا کړل. غني رښتیا خاین و، ولې یې د سولې مخالفت کاوه؟ اصل حقیقت څه دی؟ تازه ذبیح الله مجاهد څه ویلي او غني ولې داسې کول؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. اسلامي امارت وایي چې د اسلامي امارت او واشنگټن ترمنځ د دوحې د هوکړې له لاسلیک وروسته مخکینی حکومت د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو مخالف و او هڅه یې کوله چې دغه بهیر ګډوډ کړي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا چې اسلامي امارت د خبرو اترو له لارې د پرمختګ له بهیره مایوسه شو، اړ شو چې له پوځي لارې مخ ته ولاړ شي. دغه څرګندونې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پخواني وزیر مایک پامپیو د کتاب له خپرېدو وروسته شوي دي. مایک پامپیو په خپل کتاب کې ویلي دي چې محمد اشرف غني د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ د سولې خبرو اترو پر مهال سولې ته د رسیدو په وړاندې خنډ و. د اسلامي امارت ویان دوست وایي چې د کابل مرکچي پلاوی تل د افغانانو ترمنځ له خبرو اترو سره مخالف و. ښاغلي مجاهد تلونیوز ته ویلي کله چې موږ له امریکایانو سره یوې هوکړې ته ورسېدو وروسته دې ته نوبت راورسېد چې باید د افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. له بدمرغه د کابل اداره مانع شوه او هغه وخت د کابل ادارې مشران په کلکه مانع وه او پرې نه ښودل چې د افغانانو ترمنځ مذاکرات مخته ولاړ شي. ذبیح الله مجاهد وایي چې د کابل پخواني مشران د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو مخالف وو او دغه مسله د دې لامل شوه څو اسلامي امارت له دغو خبرو ناهیلی شي او پوځي لارې ته مخه کړي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد څرګندوي دې ته اړتیا شوه او اسلامي امارت اړ شو چې له پوځي لارې دغه موضوع حل کړي. د پوهنتون استاد سید جواد سجادي هم وایي اوس په ټولو چارو کې له ناوړه شرایطو سره مخ یو، له شک پرته چې د هغه ریښه د ښاغلي اشرف غني نامسؤلانه وتلو ته ورګرځي. د سیاسي چارو شنونکی توریالی زازی هم څرګندوي د ښاغلي غني تګ یو مثبت کار و، ځکه که چیرې په هیواد کې پاتې وای د تیرو نظامونو په څیر غمیزې به رامنځته شوې وي او تکرار شوې به وي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوري نظام د ړنګېدو او د هیواد د اقتصادي ناورین لامل بولي. د کابل اوسیدونکی مجتبی وایي خلک په عذاب کې دي، په کړاو کې دي، زموږ ځوانان محتاج شول چې دا ټول د اشرف غني د تېښتې له امله دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل کتاب په یوه برخه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده. مایک پومپیو د خپل کتاب په یوه برخه کې مخکینی ولسمشر اشرف غني تر ټولو بد رهبر او درغلګر بللی او له افغانانو سره د امریکا د بشري مرستو په حیث میل تورن کړی دی.